نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، یو کار نن سبا زموږ په کورونو کې ډیر زیات کیږي. هغه دا چې ماشومان چې هغه خپل په طاقت او توان برابر دي د رمضان المبارک روژې نیسي، نو کور والا یې نه پرېږدي او بیا وایي چې دا خو د خېټې ازار اخیستل دي. محترمینو، دا خبره بالکل غلطه ده. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی: مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. د حدیث مفهوم دا دی چې کله ماشوم د 7 کالو سي، نو هغه ته باید د لمانځه حکم وشي، او کله چې د 10 کالو شي او بیا یې هم نه کوي، نو یو څپېړه ورکول پکار دي. وګورئ، په دې حدیث کې ماشوم ته د 7 کالو په عمر کې حکم ورکول پکار دي، او د 10 کالو په عمر کې وحل ورکول. نو لمونځ هم فرض دی او روژه هم فرض ده، لہذا د دې حکم ورکول هم پکار دي. خو دلته زموږ ماشومان روژې نیسي او کور والا یې ورته وایي ته لا ماشوم یې، پر تا باندې فرض نه ده. ګورئ محترمینو مسلمانانو ورونو، د ماشوم په روژه خوړلو خو دته څه ګناه نشته، خو په روژه نیولو کې حکمت او فلسفه دا ده: یو کس چې کله د یو شي معتاد سي، معتاد وای عادتي ته، که چیرې دا ماشوم په روژه نیولو باندې عادت سي، نو هغه بیا په لویوالي باندې هم عادت وي. بالکل زړه یې خوړلو ته نه کېږي چې روژه وخوري، ځکه د ده عادت جوړ سوی وي. که مریض وي، که جوړ وي، که په سفر کې وي او که په حضر کې وي، دی به روژه نیسي. او که چیرې په ماشوموالي یې خوړلې وي، عادت یې جوړ سوی وي، بیا به په غټوالي باندې هم روژې خوري. محترمینو، پلار ته پکار ده چې خپل د زوی ښه تربیت وکړي. دا په پلار باندې د زوی حق دی. ښه تربیت دغه ته وایي چې په دین باندې بچی برابروي. محترمینو، په دین کې لږ تکلیفونه مشقتونه باسل دا سنوي خبره نه ده. مخکې په دې دین باندې صحابه کرامو ډېرې قربانۍ ورکړي، اوس خو دا دین ډېر موږ ته اسانه سوی دی. الله دې موږ ته په دین باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.